پښتنو مشرانو زه ستاسو سره د ډاکټر خان بابا یو وینا شریکومه. دا د پښتون قوم فریاد دی. دې ته به د نظم یا د آزاد نظم په نظر نه ګورئ. دا د پښتون قوم فریاد دی. پښتون قوم فریاد کوي چې وجود مې مات شو، جبه او کلتور مې مات شو. وجود مې مات شو، جبه او کلتور مې مات شو، ځمکه هم دستور مې مات شو. وسایل مې کړل اغیارو تقسیم، هغه ننګ ناموس مې مات شو. وسایل مې کړل اغیارو تقسیم، هغه ننګ ناموس مې مات شو. د کومو پښتنو په سر به چې شمله ما تړله، د کومو پښتنو په سر به چې شمله ما تړله، لاړل هغه ټول ټوټې ټوټې زرې زرې شول. څه د افغانستان او څه د پاکستان شول، څه د هندوستان او څه د انګلستان شول. لاړل ټول ټوټې ټوټې شول، ټول تالا والا شول. اتر اتر یم چې زه سوم او دا څه پاتې شوم، اتر اتر یم چې زه سوم او دا څه پاتې شوم. د بنیاد پستر قومونو کې زه خپل دود دستور لرمه، د بنیاد پستر قومونو کې زه خپل دود دستور لرمه، خپله ژبه خپلې څانګې هم کلتور لرمه. دا نړۍ مې مني خو خپل پښتون مې فکر نه کړي، دا نړۍ مې مني خو خپل پښتون مې فکر نه کړي. فکر نه کړي چې دا ولې راته خلک پښتون وایي. د نن پښتون به دې نه پوهېږي چې دا پښتون معنی څه لري. د ننګ او د ناموس په نړۍ کې پښتون مقام څه لري. په کوم دور کې چې کمزوری به غلامو، د زورور په سر به تاجو، د زناورو په شان ژوندو. هغه دور کې هم پښتون یوه جرګه، یوه پښتو، یو قانون لرلو. د نړۍ د خلکو زوم مشر پټکې په سر به ما تړلو، د نړۍ د خلکو زوم مشر پټکې په سر به ما تړلو. نن زه څه شوم، وجود مې څه شو، هغه ننګ ناموس مې څه شو. چا چې به نوم زما په ادب اخستو، د هر سومنات په ورانولو کې به چې لاس ما نه غوښتو. چا ولیانو به چې ملاتړ زما د ابدالیانو غوښتو، د چا ولیانو به چې ملاتړ زما د ابدالیانو غوښتو. هغه نن زما په سینه ناست ما پورې ملنډې کوي، زما د مرګ په انتظار دي خنداګانې کوي. لر او بر راته سپي او ګیدړان دي یوځای شوي، لر او بر راته سپي او ګیدړان دي یوځای شوي. اندامونه مې راکاږي، ټوټه ټوټه مې کول غواړي، زما پټکې هر یو په خپل سر تړل غواړي. کمزوری شوی یم خو لا مړ نه یم، کمزوری شوی یم خو لا مړ نه یم. د یو دوه ویښ پښتنو په انتظار یم. بیا ته ګوره د دوه زمرو او د سلو سپو او ګیدړانو جنګ ته، بیا ته ګوره د دوه زمرو او د سلو سپو او ګیدړانو جنګ ته. په خپل وطن او په پښتو د پښتنو ننګ ته. خو داسې به څنګه کېږي، کله به کېږي، دا دوه پښتانه به څنګه راویښېږي چې لر پښتون راپاسي بر لاس نه ورکوي، چې بر پښتون راپاسي لر لاس نه ورکوي. خدای خبر چې کله به دوی یو بل ته لاس په اخلاص ورکوي، خدای خبر کله به دوی یو بل ته لاس په اخلاص ورکوي. ټول پښتانه نن بې مشره بې رهبره په نړۍ پراته دي، ټول پښتانه نن بې مشره بې رهبره په نړۍ پراته دي. خواره واره ټوټې ټوټې د ځان ځانۍ ژوند تېروي. خدایه پښتون به څوک راویښوي، پښتون به څوک یو کوي. خدایه پښتون به څوک راویښوي، پښتون به څوک یو کوي. زما جړه به څوک جاړي، زما جړه به څوک جاړي. څوک به دا سپي او ګیدړان زما نه شړي. خو بیا هم لاپتمه یم، خو بیا هم لاپتمه یم، ځکه چې لا مړ نه یم. خانه پاسه الله د پاره ورشه زما جړه په خوله کا، خانه پاسه الله د پاره ورشه زما جړه په خوله کا. پښتنو ته وایه ویښ شه د الله بنده، پښتون ته وایه ویښ شه د الله بنده. مه یېرېږه، الله د پاره کار خو اصل بندګي ده. والسلام.
ژوندی دی پښتون قوم، ژوندی دی ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ.